د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. طالبانو پر نړیوالو حقوقي او روغتیایي سازمانونو هم غږ کړی چې په افغان زندانونو کې د بندیانو روغتیایي وضعیت ته پاملرنه وکړي او زیاتوي که چیرې زندانونو ته کرونا ناروغۍ ورسېده مسؤلیت به یې د افغان حکومت په غاړه وي. سوداګرۍ وزارت: د خوراکي توکو واردات په خپل عادي حالت کې دي، هیوادوال دې تشویش نه کوي. پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې 94 تنو ته لوړې شوې. پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې 94 تنو ته ورسېدې چې د دې پیښو څخه یې یوازې 40 په صنعت ایالات کې ثبت شوي دي. پاکستاني روغتیایي پالان وایي تر دې مهاله د کرونا وایرس داسې درمل نه دي جوړ کړي چې یاد وایرس له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ډیر ژر به په هرات کې د کرونا وایرسو ناروغانو لپاره 300 بستریز روغتون جوړ شي. سعودي عربستان د یکشنبې په ورځ ټول رستورانټونه، قهوهخانې، ستر پلورنځي او تفریحي چمنونه وتړل. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي سعودي دغه عامه ځایونه د کرونا ناروغۍ د خپرېدو له ویرې تړلي دي. پاکستان د تورخم لویه لار د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان تورخم لویه لار د مسافرو او بار وړونکو لپاره تړلې ده. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیاړی وایي تورخم دروازه د مسافرو او بار وړونکو موټرونو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. ایرانی چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ د کب په 25مه ویلي چې د کرونا وایرس په دغه هیواد کې په تیرو 400 ساعتونو کې 114 تنو ژوند اخیستی دی. دا زموږ لنډ او مهم خبرونه. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ.